بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وایو. زه فکر کوم چې د دوحې تړون یا توافقنامه چې وسوله تر هغه وروسته بین الافغاني مذاکرات هغه د دوحې د توافقنامې په اعتماد باندې وسوه، د هغو په باور باندې شروع شوه. کنې زه فکر نه کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو وخت و، ځکه طالبانو دا ویلي وو چې د خارجیانو د وتلو څخه موږ مطمئن نه سو، بین الافغاني مذاکرات به نه کوو. خو دوی په خارجیانو باندې اعتماد وکړي، باور یې وکړي. خو سابقه د خارجیانو کوم خلاف ورزي چې وه هغو ته نظر و التفات نه وکړي. لکه مثلا د مذاکراتو په شروع کې خارجیانو د طالبانو د خارجیانو ترمنځ چې مذاکرات شروع شوله، د ټرمپ استراتیژي د جنګ وه، دا کشکې نه وای، دا د مذاکرات لپاره یو لوی نقص و. او بیا تر هغه وروسته مذاکراتو په منځ کې ډیر د ملت خلکو دا اواز اوچت کړي، غږ یې اوچت کړي چې انتخابات نه کېږي، که یو حکومت راسي هر څومره ضعیف وي هغه 15 کاله تېروي. دا حکومت چې تمدید شي و په دې وخت کې د بین الافغاني مذاکرات وسي او صلح دې وسي، بیا نو حکومت انتقال له حکومت ته بیا ژر آماده کېږي، ځکه وخت یې پوره دی. خو هغه امریکایانو بیا دا کار نه وکړي، انتخابات یې وکړل. بیا چې توافقنامه نه وه سوې، ټرمپ یو ټویټ وکړي، هغه هم د دې و چې د ده سره مناسب کار نه و، او د دې مذاکراتو چې د امریکایانو د طالبانو ترمنځ وه دې ته په غیر اهمیت کتل وه. دا ټویټ دا و چې دا وسو، مذاکرات یې په تعلیق کې واچول. بیا چې دغه وسو، د طالبانو او د دوی ترمنځ توافق وسو، هغه ډېر شانداره غونډه وسوله، د مملکتو خلک راغله، د امریکایانو وزیر خارجه راغلی، دا ډېره لوی خبره وه. خو چې بل حکومت راغلی هغه مستجد نظر کړو. دا هم یو اندازه سپکاوی و دې توافقنامې ته. بیا تر هغه وروسته چې بیا ورته چې وینو چې دې حکومت طرحه راوړله، خلیلزاد دا وویله چې موږ په استانبول کې غونډه کوو. دې غونډې مفادات دوی غوښته چې افغانستان کې هم خلک دوی مړه کړله او هم د سولې دغه بریالي ځان وبولي چې په سوله کې بریالیان موږ شولو او سوله موږ په افغانستان کې راوستله. یعنې دا غوښته چې په یو حکومت جوړ کړي، منځګړیتوب یې امریکایان وکړي، مفادات یې امریکایان ووایي، اشغال د منځه ولاړ شي او دا مړي چې شوي دا ټول د منځه ولاړ شي، دا نقصانات تاوانونه چې په افغانستان کې شوي دا د منځه ولاړ شي. دا بیا دوی دا کار وکړي. دا ټول هغه شیان وه چې بین الافغاني مذاکرات په اخلال کې واچول. یعنې بین الافغاني مذاکرات ته دواړو طرفو زړه نه ښه کوي، ځکه چې هغه کم د بین الافغاني مذاکراتو سره خو ازادي، حریت، استقلال دا لازم و. هغه چې دوی وویله چې موږ باید حریت ثابت کړي، یا راته ثابت سو یا استقلال راته ثابت سو، هغه لفظي و، معنویت یې نه درلود. نو دا چې دوی ته معلومه شول چې واقعیت اوس هم د سولې کلي د امریکایانو په لاس کې ده، امریکایان یې د لاسه نه اچوي، نو بیا په هېچا بین الافغاني مذاکرات ته زړه نه ښه کوي چې بین الافغاني مذاکرات وشي. دا و چې بین الافغاني مذاکرات په دغه حال کې ولوېدله، جنګونه شروع شول او سبب یې دغه شان شوه چې ما مخکې وویله. دا دې اوس طالبانو ولسوالۍ ونیولې، ځایونه ونیوله، د کابل دروازو ته راغله او د نورو ښارو دروازو ته راغله ودرېدله. نو زه فکر کوم چې دا ټولې محصول چې و، زما فکر باندې هغه چې مخکې ما خبرې وکړې، دا د هغو خلکو دغه خبرو محصول دي چې اوس په افغانستان کې د جریان لري. نو ښه خبره به دا وایي چې امریکایانو یا ملت ته افغانستان ته واک ورکړی وای چې ثالث بالخیر تاسې سئ، درېیمګړي تاسې سئ، او یا مثلا دغه دوو ډلو ته اختیار ورکړی وای چې تاسې نور اختیار لري چې هره کم جوړه کوئ وکړئ، موږ هغه کم تعهد چې کړی دي، توافق مو کړی دي، په هغه باندې ولاړ یو، موږ د افغانستان څخه په خپل وخت باندې وځو. نو دا شیان چې راغله په مابینځ کې دغه شی جوړ. زه وایم چې په مجموع کې صلح چې دا هغه د مشکلاتو د حل لاره ده. نو که چیرې جګړې تیز سي، د افغانستان ټول هم یو طرف یا بل طرف دغه کې او عداوتونه او هجرتونه او معاندې او عنادونه د خلکو ترمنځ موجوده وي، نو زما فکر باندې دا ملک به ارام نه سي او خامخا به لږ یا ډېر جنګ، کله لږ کله ډېر دا به وي. خو ښه خبره به دا وي چې د سولې خبره په یو صحیح میکانیزم باندې چې د هغه
د افغانستان د ملت پکې شرکت وي او داسې میکانیزم چې هغه د افغانانو د اسلامي عنعنې سره مطابق میکانیزم وي په داسې میکانیزم باندې زما فکر باندې دغه د صلح مذاکرات یا بین الافغاني مذاکرات روان سي دواړه خوا قناعت وکړي ملت ته شرکت ورکړي بیا کېدلی سي چې دغه حالات بدوري سي او هغه سابقه عداوتونه به هم د منځه ولاړ سي آینده به هم نور د شي ته ضرورت نشي پیدا چې دوی ترمنځ عداوت یا پراخ سي وسیع سي هغه منجر ودې ته سي چې د دوی په مابینځ کې جنګونه ایجاد سي او نور د افغانستان تر نیولو وروسته چې یو طرف یې ونیسي یا بل طرف نو ښه خبره به دا وي چې صلح او په اسلامي عنعنه د افغانستان د خلکو په عنعنه چې هغه اسلامي طریقه وي د طریقې سره برابر په داسې رقم باندې صلح وسي دلته به یو نظام راسي هغه نظام به راسي چې طالبان یې تقاضا کوي ملت یې تقاضا کوي نو زما فکر باندې هغه لار چې ده هغسې لاره ده چې بله بدیله لار نه لري لیکن د جنګ بدیل زه خپله صلح بولم که راسو دلته دوه خبرې دي لکه تا چې دا خبره وکړه زه بیا دا خبره هم کوم چې حکومت په دې باندې پوه سو چې په افغانستان کې خلک زما سره ولاړ نه دي چې 50 کس طالبان دي 1500 کس دغه تسلیموي غونډ تسلیموي په هغې کې ټانګان مې دفاعي حالات هم دفاعي حالات ډېر اسانه دي تر تعرضي حالت دفاعي حالات هم وي په هغې کې ډېر غټې وسلې وي او 50 کس طالبانو دي 1500 تسلیموي دا به د دوه حالاتو څخه خالي نه وي یا به ملت طالبانو سره ولاړ وي یا به د حکومت څخه د خپل ملي اردو خوښ نه وي او یا به د جنګ ستړیا وي دلته په افغانستان کې نو دا چې هر شی راواخلې دا د دې تقاضا کوي چې حکومت نور په دې باندې پوه سي چې راسي دې ته ضرورت شته چې په افغانستان کې یو انتقالي حکومت راسي یا بله اداره راسي یا داسې اداره راسي چې طالبانو دوی باندې قانع سي په هغه اداره باندې دې ته ضرورت شته حکومت به یې چې داسې اعلان وکړي موږ ته چې وینو ملکونه په دې اسیا کې ملکونه دي تاسې قرغیزستان ولیدي چې یوه دغه مظاهره پکښې وسپله رئیس جمهور یې استعفا وکړله وایي نو زه د دې ملک رئیس جمهور نه یم دلته مظاهرې وسوې سبا به وینې تویېږي نو زه وایم چې په افغانستان کې روزانه په سوواو خلک د منځه ځي نو دواړه طرفه به یې چې دې ته دغه سي چې دلته یو دې ته ضرورت شته چې دا ملت یو حکومت غواړي د چې حکومت غواړي چې هغه د دې ملت لپاره خدمت وکړي او د دې ملک لپاره خدمت وکړي هغه د چې حکومت ته ضرورت شته نو دا زه خپله دا وایم چې ملامتیا به یوازې په طرف باندې نه وایي په دې طرف هم دا ملامتیا وایي که دا طرف شین څراغ د سولې دپاره هغه دا چې قرباني ورکړي دا سوله داسې سوله نه چې اشرف غني وایي زه ناست یم 15 کاله به تېرومه زما تر سایې لاندې زما تر چتر لاندې زما د حکومت تر چتر لاندې به راځي خلک ټوله ګزاره کوي خلک خوا دې نن ګزاره نه کوي دې اندازې ته خبر ورسېده چې ښارونو ته خلک سره راورسېده نو زه فکر کوم چې ښه خبره به دا وي چې حکومت یو مسؤلیت لري یعنی دا معنا چې دوی په دنیا کې دا وایي چې زه مسؤل حکومت یم زه د دنیا په رسمیت پیژندلی حکومت یم نو د دې مسؤلیت په بنا باندې اول د خواهش پکې وسي چې ته مسؤل یو څوک یې د خپل مسؤلیت ادا کړه چې زه نور په افغانستان کې یو داسې حکومت غواړم چې د دې ملت په ګټه وي او ملت د دوی تر چتر لاندې راسي او پشتیباني وکړي شاته یې ودرېږي داسې حکومت غواړم نو هغه اسانه خبره ده چې نن حکومت ته اعلان وکړي چې راځئ طالبانو سره پښې نو څنګه حکومت جوړوي په دواړو باندې به ملت ته راوځي ملت ما او د طالب ترمنځ خبره وکړه څنګه حکومت دلته جوړېږي نو زما فکر هغه به ډېره ښه خبره وي نو دلته خو زه خپله بیا په دې باندې تاکید کوم چې په افغانستان کې صلح بدیل نه لري د صلح خبره چې ده هغه صلح چې هغه په اسلامي امورو باندې بنا وي هغه صلح چې په واقعي امورو باندې بنا وي هغه صلح په افغانستان کې هغې صلح ته ضرورت شته چې هغه صلح وشي هغه هم په داسې صورت کې چې خارجیان سل په سل کې د افغانستان ووځي اوس مثلا تاسې وګورئ ناټو وځي خپل یو څوک پرېږدي دلته وایي د میدان دپاره دا وتل نه دي دا د صلح دپاره نور هم ضرر دی توافقنامې دپاره نقض دی نو زما په فکر باندې داسې صلح چې هغه موږ خارجیان دلته نه وي
او افغانان خپل ترمنځ راولات سره کښیني او د سولې لپاره میکانیزم اسلامي میکانیزم جوړ کړي او ملت ته افغانستان ته شرکت ورکړي هغه راولات چې ملامت ته په ملامت وای سلامت ته په سلامت وای دواړه طرفونه سلامتیا ته راوبولي نو زما فکر باندې هغه صلح چې دغه صلح ته واقع صلح وای نو زه خپله وایم چې هغه یوه یګانه ډېر طرف یې په حکومت پورې اړه لري